سلامونه ګرانو لیدونکو. د داسې څه په اړه معلومات وړاندې کوو چې حق حیران بسي. په روغتون کې پر بستر د دې سړي تصویر په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خلکو راپورته کړ، خو حقیقت بیا ډیر خندونکی دی. ځینې کیک جوړونکي د ځانګړو ډیزاینونو په کارولو سره داسې کیک جوړوي چې خلک یې په تشو لیدو د خوشحالۍ اظهار کوي. خو په تیرو څو ورځو کې پر ټویټر یو داسې ویرونکی د کیک تصویر خپور شوی چې خوراک خو پرېږده دا کس په لیدو یې هم خلک ویرولي. د انډیا ټایمز د راپور له مخې ویل کیږي چې دغه تصویر د هارس فار کارډز په نوم له یو اکاونټ څخه په ټویټر کې پوسټ شوی چې په لومړي نظر داسې ښکاري لکه یو کس چې د روغتون پر بستر پروت وي او لاسونه پښې څو ځایه پرې شوي دي. دا منظر داسې منظر دی چې هر لیدونکی شخص لړزوي. خو که چیرې لږ ځیر ورته وکتل شي نو معلومیږي چې دا د روغتون پر بستر د کوم ناروغ شخص تصویر نه بلکې کیک دی. په تصویر کې دوه نور کسان هم موجود دي چې یوازې لاسونه څرګندېږي. دغه راز یوه ښځه هم پکې ښکارېږي چې د کیک یوه ټوټۍ راخیستې او په لیټ کېږدي. د کیک د دې تصویر په لیدو د ټویټر یو کاروونکي کوین ویمپایرز لیکلي چې زه په لیدو د ویرې احساس کوم او د خوړلو فکر یې هم نشم کولی. یو بل کس بیا لیکلي چې د دې کیک خوړل د ادم خورۍ مترادف دی. نو که تاسو هم تصویرونه وګورئ یا وینئ رښتیا به هم ستاسو لپاره هم جالب وي. نو د نورو حیرانونکو جالبو تازه خبرونو او ښو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.